چې د پښتنو سره ظلم کوي هغه د یو ګناه وښایي چې د دغو پښتنو وي موږ ته زموږ ګناه وښایي څه ګناه مو کړی دی که انسانیت وي خو منلی مو دی او تر موږ ښه مسلمانان نشته دی موږ پښتانه د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو زموږ کورونه کچاوي خو خپل جومات پوخ جوړوو تر هر څه له مخکې د منظور پښتون یوه ویډیو پر داسې سکرین باندې له تاسو سره شریکه کوم دا وګورئ ډېرې سختې خاطرې یې بیان کړي دي د خپلې زندګي د خپل ملګرو او د پښتونخوا باندې چې کوم حالات راغلي او تیر سوي د هغه په هکله باندې خوندور غږېدلی ده او داسې صحنه یې بیان کړې ده چې یقیني ډېره دردونکې ده راځئ تر هر څه له مخکې د منظور پښتون دا خبرې وګورو یقین ومنه چې زما سره کوم ملګري رالوی شوي دي یو هم څوک ورک څوک شهید دوه درې ملګري په کلي کې سره پاتې شوي وو نور کلی ختم شوی و دوه درې ملګري پاتې شولو کوم ووتلو چې راووتلو د دنیا پروپیګنډې راپسې شروع شولې د دنیا خبرې چا لارې راته بند کړې چا کوسې زه دا باجوړ ته هم په اسانه نه راځم هغه دکې وي چې تر تاسو په راسم ما خپل کام ته څوک نه پرېږدي خو هره ورځ خواري کوم هره ورځ چې څومره وس بیا هغه به کوو نن هم در سره یو که نن نه وشوله یوه ورځ به خامخا خدای پاک د مظلوم ورځ راولي په هغه ورځ ته به کوشش کوو خواري به کوو ولې الله پاک فرمایي مفهوم یې دا دی معنا نه کومه سړی خطا کېږي مفهوم یې دا دی چې کوم کام بده ورځ راشي دوی یې نه لرې کول غواړي خدای پاک وایي زه نه لرې کول غواړم آیا دا بې اتفاقه کام له دا اراده کړې کمو دا اراده وکړه خدای زموږ سره دی نو انشاءالله موږ به ګرځو دا کام راټولوو هر کله مو چې راټول کړو د الله په رب قسم خو ملک عرفان سره د 80,000 پښتنو شهیدانو د دغو ټولو انتقام به ستاسو په جولای کې پروت وي اسلاماباد لره ډېر درانه خلک ناسي زما نه مو خبرې ورکې کړلې زه د غمجن مخونه چې ووینم زه دا په ویر لړلې مخونه چې ووینم زما نه بیخي خبرې ورکې شي زه اوس څه وکړم دا کام بېوسه دی خو دا د خپلې بې اتفاقي بېوسه کړی دی موږ ته خدای شمېر ډېر راکړی دی 6 کروړه آباد یو 6 کروړه پښتانه آباد یو د 6 کروړو په منځ کې سړي راځي زموږ د کوڅو په منځ کې سړي رانه وژني او بېرته لاړ شي او سترګې هم نه سوځي چې دلته به څوک راشي او ما ته به څه ووایي آیا د ملک عرفان قاتلین به سترګه سوځي ولې بې اتفاقه یو بې اتفاقه یو زه خو وایم هر هغه خبره هر هغه عمل چې د کام سره بېلوي په مختلفو کیسمو سره بېل کړي دي دا ملا دی دا پلانکی دی دا پلانکی دی او که هر څوک دی د دغې وطن دی زموږ د خاورې دی زموږ محترم دی ژبه زما ده وینه زما ده دا دردونه دي خاصیت یو پښتون یو انسان یو مسلمان چې د چا هم زړه نه پرې دردېږي والا زه وایم چې په دې کې هېڅ نه دي نور پاتې ټول پښتون قام پرې دردېدلی دی حاجي صاحب نوی فارغ په دې سوشل میډیا دره خلک اظهار کوي دې دماکې ډېر خلک دردولي دي ډېر یې ژړولي دي موږ ملګري سره ناست وو داسې هغه تصویر مخکې راغی هغه د ګاډي او د شهیدان ته یقین وکړه 2 ګنټې موږ سره ناست یو څوک خبره نه سره کوي یو مور ته یې یو ځوان کېښودلو شپې نه وي هغه وایي د سهار تللو روغ و دا به بل څوک هر غږ مو چې راباندې وکړو تاسو به نه راځئ سپینګیري یئ ځینې کارونه به سپینګیري کوي ځینې به ځوانان کوي تاسو به غږ کوئ سپینګیري سړي امر وي حکم وي آډر وي موږ ځوانان یو هر غږ مو راباندې وکړ چې د جسم اندامونه یې په سلګونو میټره لرې پروت و موږ ته د په دې دنیا کې هر هغه قوت چې د پښتنو سره ظلم کوي هغه د یو ګناه وښایي چې د دغو پښتنو وي موږ ته زموږ ګناه وښایي څه ګناه مو کړی دی که انسانیت وي خو منلی مو دی او تر موږ ښه مسلمانان نشته دی موږ پښتانه د نړۍ تر ټولو ښه مسلمانان یو زموږ کورونه کچاوي خو خپل جومات پوخ جوړوو موږ په خپله خاوره باندې تر ټولو لوی قدر اسلام ته لرلی دی د روژې په میاشت کې په ټوله دنیا کې وګرځېږه ارام ارامي وي خو دلته د څوک په سره ورځ خو روژه وخوري موږ پښتانه یې نه پرېږدو زما په باجوړ کې داسې پارکونه نشته دی چې نه ښځې په نیکرې کې ورځي زما وطن زما قام یو مسلمان قام دی
په کومه دعوا باندې مو وژني که انسانیت ګوره هولیا مو وکسئ د انسانانو په شان ښکارو خبرې مو د انسانانو په شان دي بیا مو ولې وژنئ هر څه دې کام منلي دي 20 کاله وشول یا څونه وشول ملک عرفان دا دلته اکاګان ناست دي تربرونه کلیوالان یې ناست دي 2 ماشومان بچي یې ناست دي یو ځل د یتیم والی تېر کړ بیا یې دا تېروي ګناه یې څه کړی دی هېڅ ګناه نشته دی محترمو خو تباه برباد څه کوي چې بې اتفاقي ده دوستانو د منظور پښتون دا خبرې تاسو واورئ د یقیني ډېر دردونکی حالت ده پر پښتنو باندې یقیني ډېر سخت غمونه ډېر تکلیفونه مصیبتونه راغلي پښتون یو ډېر مظلوم قوم ده که د افغانستان په تاریخ کې وګورئ هم مثلا 40 کاله یا 20 کاله پښتون ډېر در په دره خوار او ذلیله له کوره ورک مسافر او شهیدان کړل سو او که دغسې د خیبر پښتونخوا په هکله باندې راواخلې دلته هم پښتنو ډېر زیات تکلیفونه تیر کو زحمتونه یې تیر کو ډېرې درفدرۍ ډېرې کونډې یتیمان یې له لاسه ورکړو او ډېر شهیدان سو او ډېر لا تر اوسه پورې ورک هم یعنې منظور پښتون لکه څنګه چې دا خبره وکړله که مسلمانی پښتانه تر هر چا ښه مسلمانان دي که د روزو ځای راسي پښتانه تر هر چا ښه روزې نسي او که د مسجد د چاندې ځای راسي پښتانه تر هر چا ښه چانده ورکوي که د غیرت ځای راسي پښتانه تر هر چا ښه غیرتمند دي که د اسلام ځای راسي پر اسلام باندې اولین پښتنو ننګ کړی د کنې وګوري تاریخ وګوري که د مظلومیت ځای راسي پر مظلومانو باندې اول د پښتنو غږ اوچت کړی د اول پښتنو ورباندې ننګ کړی د کنې مخکې تاریخ وګوري او را روان وخت کې هم انشاءالله پښتانه کوي خو دا پښتانه چې له داسې درفدرۍ سره مخ دي ګوري یوه وجه کېدلی چې هغه دا پښتون قوم چې دا هغه چې دا غلامي نه مني کم قوم چې غلامي ومنله قبوله یې کړله د بل فرمایشات یې ومنل د بل امرونه یې ومنل د بل اوامرو ته یې غاړه کېښوده هغه انسان هېڅکله بیا له مشکلاتو سره نه مخ کېږي هغه انسان هېڅکله بیا نه وژل کېږي هغه انسان هېڅکله بیا نه ټکول کېږي او دا یو متل هم سوی دی چې غیرتمند کس هر وخت وهل کېږي غیرتمند کس باندې هر وخت ظلم کېږي بې غیرته کس څوک څه کوي د بې غیرته په مخ کې څوک درېږي لا نه بې غیرته کس ته څوک یې څه وایي لا نه ځکه چې هغو ته دا معلومېږي چې دا کس نه زما د مقابلې وړ ده نه زما د سیالي وړ ده او نه دا کس ماته نقصان را رسوي او نه دا کس مثلا داسې ده چې زه څه ورته وایم دی له هغه څخه بغاوت وکړي نه یې کوي بلکې دا زما تر امر لاندې نو پښتانه چې داسې مثلا دا دي په یو وجه دا کېدلی شي چې پښتون د چا امر نه مني پښتون د چا غلامي نه مني نو ځکه داسې ډېر ډېر قوتونه راغلي له پښتنو سره یې خپل زور خپل قوت ټول ازمویلی ده خو بیا هم ناکامه تللي دي که چیرې پښتانه داسې مثلا په نسبت دا نورو قومو زینوما ناخم تاسو ته معلوم دي دا نور قومونه چې مثلا غلامي ته زر غاړه ږدي د پښتنو په مقابله کې واخلي نو هغه خلکو باندې تاسو ګوري نه ظلم سته هېڅ هم نشته نه څوک څه ورته وایي ولې ځکه چې هغه د هغو خبر مني او اوس مثلا فرض که یو کس ته پر تا باندې ظلم کوي راشي او تا ته جګړې ته تیار شي زورور هم وي او له تا سره جنګ کوي او ته هغه ته ووایې چې ما معاف که مثلا هغه چې درته وایي ته د هغه خبرې منې د هغه پر لار باندې سره ولاړ شي بیا مشکل نشته هېڅ هم نه درته وایي خو که چیرې ته له هغه سره مقابله کوې د هغه یو امر نه منې مثلا له هغه ته وایې چې ته څوک یې چې پر ما باندې دغه باباګري کوې ته څوک یې چې ما ته دا لار راښیې ته څوک یې چې ما غلام جوړوې نو ته چې له هغه سره مقابله کوې خامخا په دې مقابله کې ګټه او نقصان شته په دې مقابله کې به یا ځان تاواني کوې یا به هغه کس تاواني کوې میدان به جنګټې دا دواړه سره تړلي دي نو ځکه په دې وجه باندې له پښتون قوم سره دا کېدلی شي دا ظلمونه ځکه چې په دې خاطر هغه د چا و غلامي ته غاړه نه ږدي نو اوس پښتانه که غواړي مثلا له دې بد امنۍ له دې مصیبتو څخه خلاص کړل شي یوانۍ اولین لاره یوازینۍ د حل لاره اتفاق ده کله چې پښتون قوم په اتفاق سي بیا هېڅوک هم مقابله نسي کولی یو متل هم ډېر ګرځي پر سوشل میډیا باندې چې پښتون قوم که چیرې بې اتفاقي ونه کړي بیا به داسې سي لکه مغول صرف نوم به لري نور به هېڅ هم نه وي مغول تاسو وګورئ نوم لري لیکن اوس هېڅ نوم نشان یې نشته که یې و په یو ځای کې شته پښتانه به هم بیا دا رکل سي یا 1500 کلن تاریخ به یې ورک سي خالص به یې نوم یې د پښتون قوم نور به هېڅ کرامات نه وي دا په دغه وخت کې که چیرې پښتون بې اتفاقه واوسېدی
او که چیرې پښتون اتفاق وکړي بیا د نړۍ یو څوک هم مقابله نشي کولی. که اسلام واخلي پر اسلام باندې ننګ اول پښتنو کړی ده، که مسلماني واخلي چې په مکمل ډول په صحیح معنا سل فصل کې سی عمل ور باندې کړی ده هغه پښتانه دي. هغه عرب د اوس زمانه کې چې دین او اسلام لغو څخه و پښتنو ته تللی و موږ ته راغلی عجمو ته تللی هغه هم دغه عمل نه در باندې کړی لکه پښتانو چې ور باندې کړی ده. نو د پښتنو یوازینۍ د کامیابي لاره، د حل لاره، د ترقي لاره هغه اتفاق ده چې اتفاق وکړي انشاءالله دا ټولې بدامنۍ بدبختۍ به ختم کړل شي.